أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. نن به د سوره نساء درس نمبر 252 شروع کو. په نن درس کې به آیت نمبر 26 آیت نمبر 22 او آیت نمبر 28 ترجمه او تفسیر وکړو. یرید الله غواړي الله پاک، اراده کوي الله پاک، لیبین چې تاسو ته بیان کی، لکم تاسو ته، ویهدیکم او دا چې تاسو ته هدایت وکي، سنن الذین لیاره د هغه خلکو، د هغه خلکو د لارو، من قبلکم چې هغوی تاسو نه مخکې تیر شوي، ویتوب علیکم او ستاسې توبې قبول کي، والله او الله چې دی، علیم ډیر پوی دی، ډیر خبر دی، ډیر لوی عالم دی، حکیم او ډیر د حکمت والا دی. والله او الله چې د یریدو اراده کوي، ایتوب علیکم چې توجه وکړي په تاسو باندې، ویرید الذین او اراده کوي هغه خلک، یتبعون الشهوات چې هغوی تابعداري کوي، اتباع کوي د خپلو خواهشاتو، ان تمیلو چې تاسې وګرځوي، میلن په میلان سره، په ګرځولو سره، عظیما ډیر لوی. یرید الله او اراده کوي الله پاک، یا غواړي الله پاک، ای یخفف عنکم چې سپک کي د تاسو څخه، وخلق الانسان او پیدا شوی د انسان ضعیفا کمزوری. د نن درس ربط او تعلق د بیګنی درس سره معلوم دی. پرون درس کې انداسې هغه څو ورځې نورو درسونو کې مو تاسې احکام ووې، د ښځو حکمونه، چا سره به واده کوي، چا سره واده نشي کولی، او پرون مو ووې که آزادې ښځې سره واده نشي کولی، پیسې میسې دسته نه وي، خرچې ډېر لګېږي، بیا ویندې سره واده کولی شي. نو نن الله پاک د هغو احکامو باندې چې څوک عمل کوي د هغې فضیلت مو ته بیانوي. څوک چې د الله حکم مني په دین او په دنیا کې به څه وي؟ کامیاب به وي. پرون درس کې ما نه یو سوال شوی و چې یهودی وینځه یا عیسایوی وینځه یا همداسې بله چې مسلمانه وینځه نه وي، هغې سره واده کول ویلې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز مکروه دی، او امام شافعي رحمه الله په نیز بالکل حرام دی. دا ویلې ځکه چې دا ماشوم چې دی د اکثر د مور تابعدار وي. پلار غریب خو چې دی سبیله وځي او دا ټایم راشي شپې 12 بجې 10 بجې، هغه هم ستړی وي، نو هغه به د بچیانو څه تربیه وکړي؟ نو ماشوم د چا تابعدار وي؟ مور. او بیا د کفار خو همدا غواړي چې د مسلمان ماشوم څه کړو؟ کافر یې کړو. نو کافر ویندې سره چې ته واده وکړې، بچیان به د مفته کې څه شي؟ د اسلام څخه وځي. او مو تاسې ماشاءالله اله لندن ته ځم، اله امریکې ته ځم، خپله خو راغلي یو بچیان هم راوستي دي. دا تاسو ته زه ګارنټۍ سره دا خبره کوم چې دلته د مو چې دا کوم بچیان دي دا خو لاسه وتي دي. که دا لاسه نه دي وتي، لمسیان خو مو په سلو کې سل وتي دي. خفه کېږئ، ما دا درته صفا یم. او بعضې به ماشاءالله وي، هغه به ځانونه ساتي، خو ډېر په تکلیف سره ځانونه ساتي. نو الله پاک ځکه یایي چې تاسې د کفارو د ملکونو نه ځانونه ساتوئ. ښه، یرید الله او اراده کوي الله، غواړي الله پاک، لیبین لکم لپاره دې دی چې تاسو ته بیان کي، ویهدیکم او تاسو ته هدایت وکي، سنن الذین لیارو د هغه خلکو، من قبلکم چې تاسو نه مخکې تیر شوي، ویتوب علیکم او تاسو توبه قبوله کي. تاسو خفه نه شوئ چې دا مړه دا روژې نسه او دا حج کوه او دغه بس نکاح وتړه، دا خو دومره احکام دي. نه، دا مونه مخکې چې کوم امتونه تیر شوي دي هغوی باندې دغه نه سخت وو.
موږ ورځې 15 وخته لمونځ کوو، هغوی به ورځې 50 وخته لمونځ کوله. موږ په 11 میاشتو کې 1 میاشت روژه نیسو، هغوی به 6 میاشتې روژه نیوله، 3 میاشتې روژه به نیوله. موږ ته د مال غنیمت حلال دی، هغوی ته مال غنیمت حرام وه. هغوی به چې ګناه وکړه سار به چارپاڅېده په تندي به لیکلي وو چې د یو مثال خبره وریجې پټې کړي، یا یې په کور دروازې لیکل شوي وو چې چرګ یې پټه کړې. شرمو به شرمېدې. او نن سبا موږ تاسې نه څومره ډېر لوی لوی ګناهونه کېږي، الله پاک را باندې پردې اچوي. زموږ په شریعت کې ډېر اساني دی الحمدلله. دا ویلې چې د آخري امت دی. نو تاسې ته دا خبره مې ځکه وکړه چې دا احکام چې په موږ باندې کوم عملي دي که نه، دا صرف په موږ باندې نه دي، موږ نه په لویو لویو خلکو باندې و. ده موسی علیه السلام په دین کې دومره سختي وه چې جامې به دې بېلمازه شوې، مینځلې به دې نه، کړکولې به دې. او موږ تاسو ته څومره اساني ده چې جامې بېلمازه شي ویې مینځه. هغوی په دین کې به دې چې ګناه وکړه په دروازې به لیکل شوي وو چې د پرون غلا کړې، د پرون دروې غیلي، د پرون پردی ښځې ته سترګې غړولي. او موږ تاسو ورځې سبیل نه تر ماسخوتانه پورې بې شماره ګناهونه کوو. الله را باندې پردې اچوي. ښه والله او الله چې دی علیم، ښه علیم دی، ښه خبردار دی، حکیم حکمت والا دی. والله او الله چې دی یرید غواړي ان یتوب علیکم چې متوجه شي تاسو باندې، ویرید الذین او غواړي هغه خلک یتبعون شهوات چې هغوی تابعداري کوي د شهواتو. الله غواړي چې موږ نیکې یارې ته راولي، او هغه خلک چې شهوات پسې ځي خپل زړې چې څه غواړي هماغه کوي. هغه خلک غواړي چې تا دین نه واړوي غلطو کارو ته. ان تمیلو دا چې تاسې مایله کي واړوي، میلن په اړولو سره، عظیما ډېر لوی. دا یهود دا نصارا دا چې مسلمان سره په جګړې دا په څه وجه دي؟ دا په دغې وجې جګړې باندې دي موږ سره چې مسلمان خپل قرآن او حدیث پرېږدي، بس بیا چې شی کوئ کوئ. یرید الله او غواړي الله ان یخفف عنکم دا چې سپک کي د تاسې څخه، وخلق الانسان او پیدا شوی د انسان ضعیفا کمزوری. مو انسانان ډېر کمزوري یو. ښه الله ورته هغومره بیا اساني هم کړې ده. موږ تاسو خوږ پیغمبر علیه السلام چې معراج نه راکوزېدله، موسی علیه السلام ته وویې په امت دې څومره لمونځونه فرض شول؟ 50. موسی علیه السلام ته چې نه 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 واپس شه. الله پاک ته وایي چې دا درته کم کي. ما امت نشه کولی نو ستا امت خو آخري امت دایم نشي کولی. بیا نبي علیه السلام واپس الله پاک ته ویراغه، بیا 50 ته کم کړل، بیا همداسې بیا حتی 50 ته خبره راغله. بیا موسی علیه السلام ته وایي چې واپس لاړ شه، امت دې کمزوری دی، دا به هم نشي کولی. نو موږ پیغمبر ورته وویل چې نوره مې الله نه سترګې شرمېږي. او رښتیا سره دا دی نن موږ تاسو نه 15 وخته لمونځ هم پاتې دی. او حال دا چې هیڅ شی هم نه دی 15 وخته لمونځ. سهار مونځ 15 منټه نیسي، ماسپښین مونځ 6 منټه نیسي، مازدیګر مونځ 15 منټه نیسي. ټول په 4 غنټو کې مونږ د 15 وخته لمونځ نیم ساعت هم نه نیسي. دغه ځانونه تکړه کوي چې یو ورته سترګې د نیار پټې شوې، بیا به ډېر وجاړې، بیا به دغه دنیا ته واپس راتلل نشته. څوک چې مړه شوي هغوی لاړل. نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.